په پاکستان کې د ټاکنو وروسته د اسلامي امارات تازه غبرګون. د پاکستان ټاکنو ته د طالبانو حکومت غبرګون. پاکستان کې د سیاسي ثبات ملاتړ کوو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی حکومت پاکستان کې د سیاسي ثبات ملاتړ کوي. افغانان د پاکستان د ټاکنو فایل تعقیبوي. ښاغلي مجاهد په کابل کې طلوع نیوز سره خبرو کې ویلي موږ د ثبات ملاتړ کوو او هیله من یو چې د ټاکنو پایله پاکستان کې د سیاسي ثبات پیاوړتیا وګرځي. الامین کنډافور د ملي اسامبلې په 40مه حوزه کې مولانا فضل الرحمن ته ماتې ورکړه. د پاکستان ټاکنو کمیسیون لخوا د خپرو شویو لومړنیو غیر رسمي پایلو له مخې د پاکستان تحریک انصاف له ملاتړه برخمن خپلواک نومان الامین کنډافور له 40مې حوزې ملي اسامبلې ته په ټاکنو کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ته ماتې ورکړې ده. الامین دغلته 93,433 او مولانا فضل الرحمن 59,922 رای ګټلي. په همدې انتخاباتي حوزه کې د پاکستان پیپلز ګوند نومان فیصل کریم ګنډي بیا 15,500 رای ترلاسه کړي دي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مرا سره خپل نظر کمنټ شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لملتیا مننه چې موږ سره تر به وخت خې چاري